What is the difference between I drink much water and I drink many water? Let's learn the answer in today's lesson. Quantifier. لمړی راځو د quantifier تعریف ته. Quantifier is a word or a phrase that is used before a noun to show its amount. Quantifier یو کلمه یا فریز وي چې د اسم څخه وړاندې استعمالیږي او موږ ته د همغه اسم شمیر یا اندازه ښایي. کیدای شي دغه شمیر یا اندازه زیات وي او یا هم کم وي. کوانټیفایر زیات دي خو نن موږ دغه پنځو باندې بحث کوو. many, much, a lot of, a little او a few. پایل له many څخه کوو. Many is used with countable plural nouns to show large number. Many د شمیریدونکو جمع اسمونو سره استعمالیږي او موږ ته زیات شمیر ښایي. یعنی که چیرته اسمونه شمیریدونکي وي او جمع وي او موږ غواړو چې د دوی زیات شمیر وښایو مخکې باید ترې many استعمال کړو. جوړښت تاسو وینئ چې دلته لیکل شوی دی many plus countable plural nouns. یعنی لومړی به many لیکئ او له هغې وروسته به بیا شمیرېدونکي جمع اسمونه لیکئ. مثال که زه له many څخه لومړی صرف نظر وکړم داسې ووایم Ali has friends. علی دوستان یا ملګری لري. دلته د علی د ملګرو شمیر نه ده معلوم چې لږ دي که زیات دي. اوس که چیرته غواړو چې داسې ووایو چې زیات شمیر ملګري لري نو موږ او تاسو مجبور یو چې many استعمال کړو. داسې ووایو چې علی has many friends. علی زیات شمیر ملګري لري. نو د many په ذریعه موږ وښوده چې دغه ملګري زیات دي. دوهم They have many books. دوی زیات شمیر کتابونه لري. ولې مو many استعمال کړی دی؟ ځکه دغه بوکس که تاسو وګورئ یو خو شمیرېدونکی سم دی او بل جمع دی. دغه اس اضافه شوی دی. کتابونه څنګه شوي دي؟ جمع شوي دي. نو د شمیرېدونکو اسمونو یعنی د پلورل کاونټیبل ناون زیات شمیر که موږ او تاسو ښایو چې شی به کاروو many. دوهم much. Much is used with uncountable nouns to show large amount. much بیا د نشمیرېدونکو اسمونو سره کاریږي او د دوی زیات اندازه ښایي. دلته مو یوې نقطې ته فکر وي many زیات شمیر ښودو ځکه د شمیرېدونکو اسمونو سره کارېدو. خو much بیا زیات اندازه ښایي ځکه دا د نه شمیرېدونکو اسمونو سره کاریږي. د نه شمیرېدونکو اسمونو شمیر بیا موږ او تاسو نشو ښودلی ځکه هغه خو شمیر لري نه شمیرېدونکي وي. جوړښت لیکل شوی دی much plus uncountable noun. لومړی به much کاروئ د هغې نه وروسته به بیا نه شمیرېدونکی اسم کاروئ. لکه په دغو مثالونو کې I don't have much water to drink. زه زیات اندازه اوبه نه لرم چې وڅښم. داسې به نه وایه چې زیات شمیر اوبه نه لرم ځکه شمیر هلته د شمیرېدونکو اسمونو سره موږ او تاسو ویلې. دوهم Afghanistan doesn't have much oil. افغانستان زیات اندازه تیل نه لري. داسې به نه وایه چې زیات شمیر تیل نه لري زیات اندازه تیل نه لري. oil نشمیریدونکی اسم دی نو ځکه مو ورسره much استعمال کړی. دریم نمبر کې بیا a lot of دی. a lot of دا large number او large amount دواړه موږ او تاسو ته ښایي. کله چې دواړه ښایي نو په دې پوهیږو چې دا هم د شمیریدونکو اسمونو سره استعمالیږي او هم د نه شمیریدونکو اسمونو سره استعمالیږي. چې همدغه خبره دلته شویم دی a lot of plus countable nouns یا uncountable nouns.
یعنی a lot of چې دی هم د شمیریدونکو اسمونو سره کارولی شو او هم د نشمیریدونکو اسمونو سره کارولی شو. خو که چیرته شمیریدونکی اسم وي دا باید پلورل وي. لکه دغه مثالونه I have a lot of books. زه زیات شمیر کتابونه لرم. دلته باید شمیر ووایو ځکه وروسته اسم countable دی. او کله uncountable سره یې کاروو داسې وایو She drinks a lot of water. دی زیاته اندازه اوبه څښي. بیا اندازه دلته وایو شمیر نه وایو ځکه دا اوبه چې دي دا نشمیریدونکی اسم دی. په همدغه کې یوه نکته بل هم دی a lot of او a lot. a lot of چې دی دا صفت دی او a lot دا بیا قید دی. example I study a lot. زه زیاته مطالعه کوم. وینې له دې فعل څخه وروسته راغی وروسته ترې اسم نشته. موږ ته یې چې وښودل همدغه اسم یې تشریح که I study a lot. او a lot of چې دی دا بیا د صفت دنده اجرا کوي وروسته به ضرور ناون لري لکه I study a lot of books. زه زیات شمیر کتابونه مطالعه کوم. خو یو څه چې د a lot of نه وروسته کوم اسم راځي دا باید پلورل وي یعنی جمع وي باید. ښه د زیات شمیر لپاره خو موږ او تاسو دغه درې کوانټیفایرز وویلې many, much, a lot of. اوس که کم شمیر یا کم اندازه ښایو بیا څه شی کوو د دې لپاره a few. A few is used with countable plural nouns to show small number. دغه د a few quantifier چې دی دا د شمیریدونکو جمع اسمونو سره کاریږي او موږ ته کم شمیر ښایي. د زیات شمیر لپاره مو many استعمالولو او د کم شمیر لپاره څه شی کارو a few. example structure دلته لومړی لیکل شوی دی a few بیا countable plural nouns. لومړی به a few کاروئ بیا به شمیریدونکي جمع اسمونه کاروئ. مثال ته وګورئ اوس I have a few friends. زه کم شمیر ملګري لرم. داسې به نه وایي چې کم اندازه ملګري لرم کم شمیر ملګري لرم ځکه بیا هم همغه خبره دی چې وروسته اسم جمع دی. وینې فرینډ اس اخیستی دی جمع خلط اوښتی دی friends. اوس که د نشمیریدونکو اسمونو کم اندازه ښایو بیا a little کاروو. څه شی کاروو a little. A little is used with uncountable nouns to show small amount. تعریف داسې زده کړئ a little د نشمیریدونکو اسمونو سره استعمالیږي او موږ ته کم اندازه ښایي. جوړښت یې هم داسې دی a little plus uncountable nouns. لومړی به a little کاروئ او له هغې وروسته به بیا نشمیریدونکی اسم استعمالوئ. مثال They drink a little milk. دوی کم اندازه شیدې څښي. داسې به نه وایئ چې کم شمیر کم اندازه شیدې څښي. بله خبره په منی او ټایم کې دی. په دې کې زده کوونکي څه ناڅه پوښتنې کوي چې دې سره مچ کاریږي که مینی. دغه دواړه کلمې چې منی او ټایم دی په خپل هم دغه کلمې نشمیریدونکي اسمونه دي. مچ به ورسره استعمالوئ. خو که چیرته د پیسو کرنسي معلوموي ډالر افغانۍ وي بیا موږ او تاسو څه کاروو مینی. ټایم په خپله د ټایم کلمه نشمیریدونکی اسم دی مچ ورسره استعمالیږي. خو که چیرته تجزیه شولو مثلا میاشتې کلونه په دې تجزیه کیږي بیا نو موږ ورسره چې استعمالو مینی استعمالوو.